د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت وایي د اسلامي امارت تر راتګ وروسته د 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو څه باندې 130 پروژې پیل او بشپړې شوې دي. د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت مسؤلان وایي د اسلامي امارت تر راتګ وروسته د هیواد په 19 ولایتونو کې د اوبو رسولو 132 لویې وړې پروژې پیل او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د یاد شرکت ویاند رحمت الله سارم ویلي دي چې د دغو پروژو ارزښت 2 میلیارډ افغانیو ته رسیږي او 119 عملاً ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. هیوادوالو ته د څښاک پاکو او صحي اوبو د برابرولو په موخه د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت د افغانستان اسلامي امارت له بریا څخه د 1404 هجري لمریز کال تر پایه د هیواد په 19 ولایتونو کې د اوبو رسولو د 132 لویو او وړو پروژو کارونه پیل کړي دي. له نیکه مرغه له دې جملې څخه 119 پروژې په پوره بریالیتوب سره بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. ښاغلی سارم زیاتوي چې دم ګړۍ په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او پروان ولایتونو کې په پاتې 14 پروژو په چټکۍ سره کار روان دی او په روان کال کې به ګټې اخیستنې ته چمتو کړل شي. د نوموړي په خبره چې د دغو ټولو پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 250,000 هیوادوال د څښاک له پاکو او صحي اوبو څخه برخمن شي. دم ګړۍ په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او پروان ولایتونو کې د 14 نورو پروژو رغنیزې چارې په چټکۍ سره دوام لري چې ان شاء الله په روان کال کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د دې ټولو حیاتي پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 250,000 هیوادوال د څښاک له صحي اوبو څخه مستفید شي. له پلي کېدونکو پروژو د 1.2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو اماراتي شرکت له بودیجې او پاتې نورې د ملي او نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي د هیواد په ښارونو سربیره لرو پرتو سیمو کې هم هیوادوالو ته د څښاک پاکي او صحي اوبه برابرې کړي.